علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي مسند احمد کې دا روایت موجود دی وای د فتح مکی په موقع باندې چې کله مونږ مکی مکرمه ته داخليدونو وین اول رانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان د ټول نړمبه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ومونږ چې مکی مکرمه ته داخليدو نو پلار کې وسپي واو خپل بچی په لګیاو اغه نه پي رودل د سپي خپل بچو له پي ورکول وسنګ چې مونږ اغه زید ته ورسېدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ځای ودرېدو او आवाज وکړو خبردار کافره ګوره مخ کې رانه شي ودرېږي پلار کې یو سپي د چې بچو ته پي ورکي ګوره ودرېږي په ځای باندې الله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته فرمایي لار بدل کړئ ځکه تاسو په اسونو باندې را روان یې نو دا سپي چې اسونه ویني و به یریږي نو بچو ته په پي ورکول بند کی لاړه بشي د بچونه لار بدل کړئ لار په بل لار ته ځئ په دې لار مرزای او حدیث مبارک راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو صحابه کرام دغه سپي ته ادرول وی تر هغه پوری تاسو دې ته ادرېږئ چوکیداری کوي تر څو چې دې خپل بچو ته پي نه دی پوره کړی چې ګوره یو ملګری په دې لار باندې را نشي تاسو ودرېږئ صحابه کرام ته په بل لار اړوي موږ د هغه پیغمبر نوم اغستون کیو چې هغه په زناور باندې دومره مهربانه په زناور باندې الله مونږه تاسو بلیدلی په سړکونو کې کنه په گاډي باندې او تن سپوي اکثر داسې ظالمان می پلیدلی دي چې هغه قصدن په داسې سپوي په گاډو باندې داسې ظالمان می لیدلی دي نو چې په گاډي باندې وای نو په سړک کې مړ فروتي او نور گاډي په پاسه زیه راځي دومره څوک نه چې هغه د خپینه 19 سیټ ته راوکاږي تاسو بلیدلی کنه سپی چې په سړک کې مړ پراتی څوک سیټ ته کوي گاڑی په د پاسه خېجې زیه راځي دومره په چا کې رحم نشته چې د خپې نه 19 سیټ ته راوکاږي چې دا خو زیرو حسیز دی دا خو ساواله سیز دی الله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زناور باندې دومره ترس کړي دی یو روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو زنانه او په قافله کې په وخه باندې ناسته واغي غوخي تخیری او کړي خیری نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دا زنانه به زموږ سره په دې قافله کې نزي دا بنسي دي وخي تخیری وکړي دا لعنتی خزر دا به زموږ سره په دې قافله کې نزي دومره نبی علیہ السلام پاغي زناور باندې خپه شو دي وخي تخیری وکړي دا په دې قافله کې نزي دا د نبی علیہ السلام تعلیمات دي مونږ ته چې د زناور سره دومره رحم کوي په زناور باندې دومره ترس کوي امام غزالی رحمه الله چې وفات شو نو چا په خوف کې ولیدو پی غزالی الله تبارک وتعالى خو بستا ډیر لوی استقبال کړی ځکه تا خو د الله د دین ډیر لوی خدمت کړی دی الله خو بستا ډیر لوی استقبال کړی امام غزالی رحم الله ورته فرمایلی او الله تبارک وتعالى را باندې فضل وکړو په خپل فضل سره وبخله فضل را باندې وکړو او د جنت نعمتونه راته را نصیب کړو د جنت نعمتونه راته را نصیب کړو په کوم عمل باندې الله تبارک وتعالى وبخلی امام غزالی نو ایمان د الله تبارک وتعالى نه پوښتنه وکړه چې الله تاسو په کوم عمل باندې وبخله په کوم عمل باندې وبخله وی الله تبارک وتعالى راته داسې عمل یاد کو چې هغه زما په ګمان کې هم نو چې دا نیکی ده په هغه عمل باندې الله زما مغفرت کړی ده چې زما په ګمان کې نو چې دا ما څه کړی ده نیکی کړی ده امام غزالی رحم الله لیکي و یو ځل می کتاب لیکو کتاب نو کلم می په دوات کې پوری کو داسې می روچت کو مخ کې اوس خدا پینونه دي سیاره په کې مخ کې اوس د یاد خبر د کلمونه او دواتونه بو نو کلم می په دوات کې پوری کو داغه په سر پر دای صحیح و ما په خط لیکو خو چې می روچت کو نو ډایرک ورل مچ راغی نو داغه کلم په سوک باندې مچ کې ناستو هغه سیاهي و نه هغه سکل شروع کړو نو ډیر سخت د ګرمۍ موسمو ما دا کلم دې سره غونی و ما چې دې په تګېشه مکه چې دا صحیح تی وسکی غیر دا کو صحیح ته وچه شو جو بیا په دوات کې پوری کمنو بیا کلم می دې نیول حتی در دې پوری چې هغه مچ هغه صحیح وسکله وال وته چې هغه وال وته اسی زما دې زړه کې خوشحالي غونتراله چې ز په مچ خو می وبوس کولې کده بیا می هغه کلم په دوات کې پوری کو خط لیکل می شروع کړو وی په ورځ د قیامت می د الله نه پوښتنه وکړه چې الله تعالی زما په کوم عمل باندې مغفرت نصیب کو وی الله تبارک وتعالى راته د عملیات کو چې اے امام غزالی یو ورځ دی خط لیکو په کلم په سوک د سیاهي راغستی وا
هغه له یو مچ راغی او د هغې نه اوبه څکلې تا ورته صبر وکړو تر دې پورې چې هغه موړ شو تا زما په یو کمزوري مخلوق رحم کړو نن ما په تا رحم وکړو مغفرت مې دې وکړو نن ما په تا رحم وکړو ستا مې څه وکړو مغفرت وکړو امام غزالي رحمه الله فرمایي په هغې ټیم هم زما په زړه کې دا نه و چې دا چېرته زه غټه نیکي کوم خو ما وایي چې بس مچ دی او سایه له راغې پرېږده چې اوس کې زه به بیا کلم دی پورې بیا کوم په سایه کې نو دومره الله مهربانه ذات دی او دومره الله تبارک وتعالی په خپل مخلوق باندې څه کېږي خفه کېږي دومره الله په خپل مخلوق باندې خفه کېږي به هر حال د الله په مخلوق باندې رحم کول په یو بل باندې رحم کول د یو بل سره ښکلی ژوند تېرول د خوشحالۍ ژوند تېرول یو بل ته مینه محبت ورکول د یو بل ته پیغورونه یو بل ته تکلیف ورکول دا هېڅ ژوند نه دی زمونږ حالت خدا رسېدلی دی که نه چې که په کور کې په یو ورور باندې تکلیف راشي نو هغه د بل ورور نه پټوي ځکه یې پټوي که نه وایي سبا راته دی دا په نوڼۍ باندې ږدي زه که تې قرض پیسې اخلم نو سبا یې راته په چم باندې دا خبره دی ګرځوي حتی در دې پورې چې ښځه خپلې خبرې د پلار کور خبرې خاوند ته نشي کولی ځکه که هغه ورته وکړي که نه نو سبا یې ورته دا خاوند وي که نه ما درته نه وي چې ستا د پلار کورنۍ چې دا هېڅ خلک نه دی ما خو درته مخکې نه دا خبره کړې چې دا هېڅ خلک نه دی سبا ورته د هغې خبرې نه پیغور جوړوي دا نه ده چې د هغې په درد کې د هغې سره شریک شي نو په ګاونډ کې که د یو تن ډېر سخت ضرورت وي خو بل ته نه وایي بل کلي ته پسې ځي او هلته چاته وي یاره ماله لږې پیسې راکړه په ګاونډ کې نه غواړي ولې ځکه که دنه پیسې غواړي نو اول به د ښځې سره مشوره کوي او بیا به د لسو دوستانو سره مشوره کوي او بیا به ګیر چاپېر وي چې هلکه پلانکي رانه پیسې غوښتې نو وایي څه د ده نه غواړم خو چاته بل کلي کې به د چا نه وغواړم بل کلي کې به د چا نه وغواړم نو به هر حال د خپل د یو بل د تکلیفونو نه خوند اخیستل د یو بل سپکاوی کول دا د مسلمان شان نه دی دا د مسلمانۍ خلاف ته دا د انسانیت هم خلاف ته د انسانیت هم خلاف ته به هر حال انسانیت دا د مسلمانی دا ده چې موږ په مشکل کې یو بل ته لاس ورکړو یو بل روچت کو د مصیبتونو نه په دې باندې به ان شاء الله زموږ زړه ته هم سکون وي او د الله په دربار کې به سرخرو هم یو الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین